بسم الله الرحمن الرحیم. د فرمایشاتو نه منل زموږ د نه رسمیت پیژندنې لامل سوی، په داسې حال کې چې نړیوال په افغانستان کې د ټولګډنو حکومت، بشري حقونو او ترڅنګ یې د نجونو د زده کړې او میرمنو ته د کار اجازې غوښتنه کوي، خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د فرمایشاتو نه منل زموږ د نه رسمیت پیژندنې لامل سوی. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره نن خبره کې راسره سیاسي شنونکی ښاغلی صدیقي صاحب میلمه دی. صدیقي صاحب په خیر راسئ. نن خبرې ته که تاسو دا راته ووایاست چې نړیوال څه ډول فرمایش لري چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي خنډ یا لامل یې سوي دي، نړیوال څه ډول فرمایش غواړي افغانستان کې؟ مننه. سلام تاسو ته، تاسو درست همکارانو ته، هغه ملت چې دننه وطن او بهر نه موږ ګوري. باید ووایم چې هغه خواهشات چې ملل متحد لري پرونی حکومت هم پټ ساتلی و او نن هم دوی پټ ساتي. او که چیرې د ملل متحد تقاضا دی چې نجونو ته مکاتب خوشي کوي یا احترام وکړي د ملت غږ ته، دا خو حق د دوی ملت او دا خو انساني یو اهداف ته، ولې دوی نه ترسره کوي؟ او که چیرې په دې په شا باندې کوم خصمانه اهداف ولري، دوی خو بیا ځان ته حکومت وایي، بیا ځان ته مسلمانان وایي، دوی ولې ملت ته نه افشا کوي؟ او دا لویه ستونزه ده چې دوی د قدرت تږي دي او پرون هم د ملت نه پټ ساتلی و، د ملت د قدرت تږی و چې که افشا وکړي والا موږ ستونزې به جوړ شي. نه، هر څه خواهشات چې ملل متحد لري چې ملت سره دوی باید شریکه کړي او دوی نه کړي لپاره دی چې ډارېږي که دغه موږ افشا وکړو بیا امکان لري له قدرت نه ایسته شو. بله ښاغلی صدیقي، اوس نړیوال څه غواړي؟ یا همدا د نجونو زده کړې، بشري حقونه، دا خو اسلامي امارت وایي چې دې ته به موږ رسېدنه کوو او دا ستونزه مني. اوس د نجونو مکاتبو یادونه اسلامي امارت کوي، دا یو امر ثاني دی، تر امر ثاني وروسته به پیل سي که نه د پردې شاته نورې غوښتنې هم لري نړیوال. ببینیم بله اگر مکاتب باز میشه به دخترها، این دخترها فرزندان کی هست؟ فرزندان این جامعه است که فردا اینا دکتر میشه، معلم میشه و به جامعه خدمت میکنه. یک داستان است. دوم، فرمان صادر کردن که آرایشگاه ها مسدود شود، اونجا در شهر مردم زندگی میکنه، در اطراف نمیکنه، که در اطراف زنها فقط ولمو خودشان است و تمام در شهر مردم به تمدن زندگی میکنه. آرایشگاه میره، بعد از آرایشگاه میره در عروسی. وقتی که یک زنی که آرایش در شهر نکنه به این معنا که از او کده که اعدام کنن خوب است. ملل متحد بخششان میگه که قانون رو لغو کنه. یا به طور مثال شاه یک جوان در شهر آرزو داره که با آستابی رو در کنار خانم خود قرار بگیره، این را سرش لغو کردیم. ملت در زندان قرار دادیم. باز میگن که ما یک حکومت اسلامی است، ملت اصلا آن آیسته آیسته از اسلام رو میاره. ما میبینیم در غرب عیسوی شده رایستن، تماما فجایع بدوش از اینا است. ملل متحد اگر خواستهای نامشروع داره چرا با ملت شریک نمیکنن؟ اگر خواستهای انسانی دارن چرا تطبیق نمیکنن؟ یک بار نکردن، فرار کردن، ملت در بدر کردن، 1,00,000 انسان کشته شد. سبب آمدن ناتو این مینا شد. چرا واقعا نمیگیم؟ اسام بلادن در پاکستان قرار داشت و از اینا میگفت اسام بلادن بهتی گفت میمانم میتونم اسام بلادن در هیبت آباد قرار داشت، ولی آمد ناتو به بهانه چه 1,00,000 انسان کشت. باز اینا زمینگر اشغال خارجات این حکومت کنونی هست. اینا با وضاحت بگوییم. اگر ما افغان هستیم و از افغانستان هستیم باید با وضاحت بگوییم که شما سبب بربادی از ملت هستید. چرا این کار میکنید؟ بله ښاغلی صدیقي، بله ښاغلی صدیقي، تاسو یوې خبرې ته اشاره کړه. ښاغلی وزیر ویلي دي چې په تیر کې له افغانانو سره د جګړو له امله د ځان ساتنې فکر و، خو اوس مهال د آبادۍ او پرمختګ فکر لري. تاسو څه وایاست؟ کوم آبادی؟ منگه خو آبادی که چیره تو پول را تا جوڑی دا زمان ایست پا درد نخوری، پول را تا ما جوڑا زمان نصف مول که ما تا تحصیل ده زمینه مساعد که ما تا جوان جوڑ که ما تا زمینه را که چه زو و خاندم، ما تا پول مو جوڑا، ما تا فابریکه مو جوڑا، ما تا دوده را که ما واورید د یو جنرال صاحب د طاقت چې او ویلي چې زه د اختر په ورځ وګیم، دا یو نفر ویلي چې زه وګیم.
40 میلیون انسان په افغانستان کې وګړي کار نشته بار نشته 40 میلیون ډالر راځي او دوی په خپل منځ کې تقسیموي ملت او هغوی خو نه دا ملت دغه کومکونه د خارجي چې هر افغان کومک او د کور کني بیا ته ګوره چې په افغانستان کې څه فجایع رامنځته شي. بله د دې ستونزو پړه که چیرې خدای مکړه افغانستان نور هم انزوا ته ځي څوک ملامت دی تاریخ ته او نوی نسل ته؟ در ریاست حکومت قبلی ملامت بود که گذشت. بله. امروز حکومت در سر کار است، مسئولیت عامتان به دوش از اینها هست. اینها جوابگو به ملت باشه، نه تنها به ملت. اینها جوابگو به او دنیا خواد باشه و چی جواب خواد دادن. اینها از او دنیا خود حراس ندارن. اگر می داشتن چون این آمال نمیکرد که 40 میلیون انسان بخش از اینها دوایبت کنه دوایبت زیر خود خدا بالای سر از قبول خواد کرد. اینها با رنگ زرد معامله در تلویزیون میبینیم که رنگای زرد به این معنا که تشویش داره نزد دنیا که نزد خداوند و چی جواب خود داشتیم. تشویش از اینا رنگشان از زرد ساخته. ما میبینیم ما خود در میدیا هر روز تماشا داریم رنگای زرد. چرا یک مؤمن مسلمان واقعی که نزد الله خود جوابگو باشه با سرفراز رنگ سرخ با ملت مراجعه میکنه ولی اینا نزد ملت هم جوابگو نیستن. ببینیم امینایی که در قدرت آمدن ما میبینیم میگن که تروریستا دارن و دهشت افغان است. دیروزی دهشت کی میکرد؟ ترور کی میکرد؟ انفجار کی میکرد؟ سرک قلبه کی میکرد؟ فابریکه کی خراب میکرد؟ پل بدنها را کی انفجار میداد؟ اینها میکردن. امروز امنیت به خود آوردن نه به ملت. ملت زمینه همه چیز را بخشش مهیا کنین بنان جامعه جهانی یک بار دیگر اینها زمینه بربادی افغانستان یک بار دیگر مهیا میکنن تا ملل متحد در راسشان ناتو و دیگرها بگوین که مثل کمیال در امریکا سر زبانه است که گویا قایدن ناکام بود. اینیان بهانه دیگر که ما می رویم که در اونجا نقض حقوق بشر نقص است به طبقه و ناس احترام نداره مکاتب نیست تروریست ها است القاعده است اونجا یک بار دیگر دو تیاره بالای کابل بگرده یکی از اینا رو دیگه پستان شاکده نمیتونه مانند دیروز. بله دیروز هم کل افغانستان را اینا تصرف کرده بودن. دو تیاره آمد کجا شدن؟ رفتن و این بار در پاکستان هم جای ندارن این بار در جهان جای نداره. کجا خاطر رفتن؟ ما دشمن از اینا نیستیم. ما هرگز هر کسی که سیاستمدار دشمن بله ښاغلی صدیقي تاسو وایئ چې زه دښمن نه یم د دوی نو د اصلاح په موخه به ووایو چې څه کول پکار دي دوی باید څه وکړي اوس حکومت پر ملت کېږي ولې د ملت خور ته د زده کړو زمینه نه برابریږي ستونزه چیرته وینئ؟ ستونزه دا ده چې پاکستان همیشه د افغانستان بربادي ده او موږ هیبت الله نه لرو. هیبت الله ژوندی اجازه ورکړي چې ورسره خبرې وکړي له پس پردې شاته رهبري کړي دا څه حال ده پردې شاته ته رهبري وکړو دا خو تاریخ کې ثبت کېږي که نه دا خو موږ هیبت الله نه لرو یو کرنل د پاکستان لرو چې هغه غواړي چې افغانستان داسې بېسوادي چې د افغانستان ښځه او مور او د لور زموږ د پاکستاني ډاکټرانو ته مراجعه وکړي هغه بیا وایي چې دغه قلب دې ولاړ ټک ټک نه لري. تعصب په دغه پښتونوالي کوم چې زه اصلا پښتون یم په تعصب په دغه ایډیا چې زه لرم د ښار نجونو ته تحصیل زمینه نه مساعدوي ښه په کلي کې چار شی ده چې زه هم قوم درس په کلي کې ده او ښه پوهېږم چې ژوند په کلي کې سره کم ده نو ښار کې چې خلک ژوند کې دغه دوی خواسته هغه ته خو احترام وساتي او دوی نیکي ولې نیکي پاکستان ورته وایي چې لپاره چې دوی بدناموي پخوا ویل چې والا طالبان موږ ویل چې والا ښه خلک دي دا هغه طالبان راوستو دی سیری مونږ ته افشا کو بل زمینه داسې مسایل چې نور به طالب په افغانستان کې بني سي چې ملا او کلکی درس به تختی او پاکستان تلاش او پاکستان کې خو بیا دوی نشي کولای ژوند. بله ښاغلی صدیقي اوس د اسلامي امارت مشرانو په شمول د اسلامي امارت د مشر وایي یو اساسي قانون هم جوړو چې په دې کې به د ټولو افغانانو حقوق هم خوندي وي دغه قانون که چیرې جوړ سي د اسلامي امارت د مشر لخوا اوسنۍ ستونزې به حل سي په افغانستان کې کوم چې د نجونو د زده کړو مسله ده د ښځو د حقونو مسله ده دغه مسایل به حل سي که یا ګورې در افغانستان خود یک بدنه که تحصیل به طبقه و ناساس داشته باشه ولی هزار یک پرابلم دیگه وجود داره. به طور مثال
ریش ماندن در اونجا فرض شده، باید ریش ماند. حالا کو سنت است. 1001 سنت دیگه داریم که ماجرا کردن نمیتونیم. عروسی ها را به خیرات مبدل کردن. ختم خیرات خوب است، نامش ختم که بالا هیچ ثواب داره. عروسی که با نامش گفته نمیشه. در عروسی خنده است، مذاق است، در عروسی آهنگ است، شادی است، رقص است، بازی است، خوشحالی به یک جوان است که ما با آرزوی خود رسیدم. این از پیش جوانات گرفتن. خانم‌ها که باید برون آرایشگاه این از پیششان گرفتن. قانون نقض میشه هر روز. اون روز ملل متحد نشر کرد که 1000 انسان کشته شده. 1000 انسان در داخل شهر ملل متحد ثبت کرده. در اطراف ما خبر داریم که اینقدر انتقام گیری بوده، اینقدر که تو در زمان قبلی بودی کشتار بوده که اصلا به زبان نمیتونیم که بیاریم. با وحشت غیر انسانی به شهادت رسیدن. غیر انسانی. چرا؟ حیوانات ما در جنگل میبینیم که چه رقم حیوانات دیگر هم میکشه. اینها غیر انسانی، عین مانند حیوان. بنان ما تنها یک مکتب پرابلم نداریم، آزادی بیان نداریم، گفتار نداریم. وقتی که ما در این دنیا آزادی نداشته باشیم، خداوند خیلی چرا انسان خلق کرده؟ مگر چون مولا نیستم، مولا صاحبا جواب بگوه. از آزادی انسان از پیشش میگیری، خیلی خداوند بندهای خدا چرا خلق کرده؟ بله ښاغلی صدیقي، اوس ستونزه یو بله هم د ټولګډون حکومت د ټولګډون حکومت چې اوس نړیوال هم یادوي، په کور دننه هم ځینې کسان یادوي، په خارج کې چې هغه افغانان تللي وي چې اوسنی حکومت ټولګډونه نه دی. نو که چیرې حکومت ټولګډونه کوي، څه ډول ټولګډونه حکومت باید جوړ کړي؟ اسلامي امارت خو وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی. که چیرې حکومت ټولګډونه سي، د تیر جمهوري نظام هغه پاک کسان نظام کې دخیل وي، آیا په رسمیت به وپېژندل سي، د اوسنیو ستونزو مخه به ونیول سي؟ دغه یو بهانه چې وجود لري، باید حکومت د دغه بهانه جلو ونیسي. حکومت بیا مشمول که چیرې دی چې پرونی غل غاصب دا راشي، لکه هغه د ملاګل مجاهد راغی، ګلان په غاړه واچوه، هغه نور خاینین هغه باندې ګلان واچوه، په دې چې دوی درست خاینین دي که نه. خاین د خاین څنګ ته درېږي. کبوتر به کبوتر، زاغ با زاغ، گوها را در گردنش انداختن و بدرکه کردن که تو غاضب بودی بیا در کنار ما. ولی غریب بیچاره دکاندار در 5 افغانی که قیمت ساخته بود، در روز عید دکانش بسته کردی. بیا به ملت جواب بگو، سبا جواب خواهد گفتی. دوزی خائن قاتل رازن در بغل میگیری، غریب بیچاره رو دکانش بسته میکنی که بانک ولا دستکش نداشتی. دست الله چی جواب خواهد داشتین. بنان حکومتی همه شمول متشکل هست کادرهای داخل جامعه که دستانشان پاک باشه، بینیر بیاره آره ازبک تاجک پیشتان مطرح نباشه. هر آن کسی که استعدادی مدیریت داره باید بره. جزو رازه نمیگره. مازم یا تریبرون شما میگم قرار است دای دارین به این که شما جفا کردین به او خون آزایتان که اینطوری سازماندی کردین که اینطوری بتین. ما مخالف حکومتی قبلی در آوردن نظام هستیم به هیچ وجه. در زمان حاکمیت هم به ضدشان بود مبارزه کردیم، اکنون هم مبارزه میکنیم. از شب بلوچستان گرفته تا رئیس جمهور همش خائن بودن. یک 5 نفر انگشت شمار که خیانت نکردن احترام بخشن، متباقی هم خائن بودن، در نظام شریک کردن، جفا به خون ملت خواهد. بله، د یو سیاستمدار په صفت که راته ووایاست ښاغلی صدیقي، د یو معیاري حکومت جوړونې لپاره باید څه ترسره سي، څه باید وکړي؟ دوی باید تن ورکړي ملت غږ ته، آزادي بیان ته احترام وساتي. خو هغه چوکاټ پرېږده چې موږ دوی ته پته راته ووایو. هو دوی حق ته که چیرې موږ د خپل ځان لپاره غواړو، او که چیرې وایي چې تاسو په حکومت کې هستئ، تاسو داسې یو حکومت راولئ چې ملت تاسو باندې خوشحاله وي. زه نه غواړم حکومت. ما حکومت تېر کړی ده د زمان د ډاکټر صاحب نجیب الله په هغه وخت کې ښه حکومت و، او د افتخارات لاشم هماسې چې جنرال صاحب طاقت ویلي چې درست هغوی لاسونه پاک دي. بنان تاسو چې په حکومت هستئ، احزاب ته اجازه ورکړي چې فعالیت وکړي. هماغه قانون احزاب چې تاسو باسئ، هماغه قانون طریقه دوی مبارزه وکړي. دا ډېره هغه د ازادي بیان پرېږده. څوک چې واده کوي خدای دې چې ختم کوي، خدای دې چې واده کوي دې سره ته د خلکو د کلتور سره دوی په تضاد کې دي. دا چې ګوري که چیرې دوی وایي چې هر شی حرام ده، نو زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې اسلام ده که
په افغانستان کې اسلام ده، که په عربستان کې، پاکستان کې اسلام ده، په قطر کې اسلام ده، په ترکیه کې اسلام ده، خو په افغانستان کې نه پوهېږم دا څه رقم اسلام موږ ته دوی معرفي کوي. آیا هغوی مسلمانان دي؟ ولې دا خلک حج ته ځي؟ ما زه خپله حج ته لاړم، همالته واده و، په هغه واده کې موسیقي و، ګډا و، هر شی و. ولې؟ بناهن دوی هغه تعصبګر مسلمانان دي چې غواړي افغانستان برباد کړي. افغانستان په جهان کې موږ مخ نه لرو. دوی هغه مسلمانان او که چیرې په میړانه وایم مسلمان اخلاق د مسلماني لري، مسلمان صلې رحم لري. ملا صاحبان ته ویلی و چې وډار سئ هغه کس نه چې ونه ډارېږي د الله نه. بس موږ تاسو نه ډارو چې دوی تاسو له الله نه ډارېږئ. تاسو په حقیقت مسلمانان، واقعي مسلمانان ناست دی، واقعي مسلمانان صلې رحم لري، خو تاسو کې نشته. دا څه معنا لري؟ په څلوېښت باندې میلیون انسان باندې تاسو داسې یو ظلم روان کړی ده چې درست ژاړي. والله بله زه په تماس کې یم. هموطنان عزیز، همین ملت که در داخل افغانستان است میگه امنیت ما تامین شکر، نان نداریم و در قبرستان زندگی میکنیم. 5 نفر در خانه میمان آورده نمیتونیم. 5 نفر کامت میگه که چی گپ است؟ امنیت میره میگه که کسی میمان نداشته باشه، امنیت میره میگه کسی شادی نداشته باشه، امنیت میره میگه کسی آزادی بیان نداشته باشه. این کدام امنیت است؟ او کشتاری که دیروز انتحاری میکردی شرف داشته نسبت به حاکمیتی که کنون داره. باید از درد ملت صحبت کنیم. ما پیشتر گفتم که ما دشمن هیچ انسان خود نیستیم. یک تارموی همی طالبه که مردار کثیف است، به میلیاردها دلار نمیتونم نرشو خارجی که مرا بخره که یک تارموی زیر همی بکنم بگه ولی حقم است که اگه خلتان بگیرم که چرا در قدرتم گرفتین و جامعه را میبرین در گودال قبرستان. چرا به صدای ملت تن نمیتین؟ خوارا گریه داره، مادرها گریه داره، جنرال گریه داره، متقاعدین گریه داره، معلولین معیبین گریه داره، جهان گریه داره. چیز که ملا در سر قدرت است. تأسف میکنم کفر است که بخیزد کجا باند مسلمان. بله ښاغلی صدیقي، دا که هم راته ووایاست که چیرې د ښځو حقونه په بشپړه توګه ورته ورکول سي. اوس دا هم د دې یو حق دی د کار، ځکه که څوک د کورنۍ سرپرست ونه لري مجبوره دی چې هغه ښځه کار وکړي. د زده کړو مسله چې دا هم د دې حق دی، الله ورته ورکړی دی چې ځکه علم پر هر نارینه او ښځینه فرض دی. دغه موارد ته که دوی فکر وکړي افغانستان کې حل سي، نجونې وکولی سي مکاتبو ته ولاړې سي، ښځې کار وکړي، نړیوال به دوی په رسمیت وپېژني. نور فرمایشونه خو به نه وي د ښاغلي حقاني په خبره چې نړیوال فرمایشونه لري. زه فکر کوم چې تنها دا یو ستونزه نشته تحصیل. ستونزې ډېرې دي. محکمه سرای وجود لري، قانون نشته، رئیس جمهور نه لري. اوس ملل متحد دوی که په رسمیت وپېژني، خو موږ هره ورځ ملل متحد یې ښه نه نیسو چې تاسو یو دولت چې په رسمیت پېژندلی ده راشه موږ ته رئیس جمهور ښکاره کړي چې تاسو څوک هم په رسمیت پېژنئ. رئیس جمهور چیرې ده؟ موږ ملل متحد اروپا کې څو مظاهره کړو چې دا تاسو یو دولت په رسمیت وپېژنئ، رئیس جمهور چیرې ده؟ دولت خو رئیس جمهور لري، موږ خو رئیس جمهور نه لرو. پر دې شان هم ریاست جمهوري کېږي. دا تنها یو ستونزه نشته. قانون اساسي نه لرو، نظام نه لرو، اردو نه لرو، پولیس نه لرو، امنیت نه لرو. هماغه قاتلین چې پرون په کلي کې قتل کړی ده اوس هم په ښار کې والا زه پولیس یم. قاتل نه راوړی ده، پولیس جوړ کړی ده. دا کوم منطق پیژني چې لاس پې وینه ککړ ده هغه راباندې پولیس جوړی؟ دا خو منطق نه ده. دا خو موږ پیږو سیاست کو. پولیس هغه څوک ده چې لاس یې په وینه ککړ نه وي. ته مهرباني وکړه، اوس موږ خو پیږو چې هغه کسان چې مدرسه د حقاني لوستلی نه قتل نه کړي، وظیفه ورته نه ورکړي. والله چې ته اوس وایي چې ما واورېدو د دوی خبرې نه چې څوک چې په خارج کې زمینه د ژوند ورته جوړ ده، زمینه د خدمت ورته جوړ ده، راشه خدمت وکړي. ته مهرباني وکړه په افغانستان ما نه پورته ځوانان تحصیل کردن ته دي، ولې ورته وظیفه نه ورکوي؟ ولې هغوی نه استفاده نه کوي؟ په دې چې دروغ تاسې وایي. بناهن دروغ حرام ده، نورم نومینال. بناس تاسو خو دروغ وایي. تاسو عمل نه کوئ. یو افغان په ایران جرمني کو راوغوستو، هغه هم بیچاره هم شهید کو. په دې چې تاسو ورته دروغ ویلي چې تاسو سره څوک کار نه لري، امکان لري، وعدې هم به ورکړي، هغه ولې شهید کو؟ په دې چې تاسو دروغجن یاستئ. بنان دروغ حرام ده چې تاسو کوئ. لطفا د خپل ګیرم کله کې چې یو ښه مؤمن مسلمان واقعي سي په دې چې دغه ګیرې لاندې 1001 شیطان هلته پروت ده او تاسو په خپله وایي چې موږ شیطانان ډبل ده.
شکر ده چې موږ شیطان یو ده چې خیانت نکو، قتل نکو و غیره و غیره. از این لحاظ یک چیز باشتان بکنید که تنها به مکتب نیست، اینها جامعه را به یک بحران بردن که کلگی گریه داره، تنها خوار ما گریه نداره، جوانای ما گریه داره. باور بکنید کسی میگه که ما میمانداری کده نمیتونیم، در شهر آزاد گشته نمیتونیم، بسیار پرابلم های وجود داره که اینا زمینی بربادی افغانستان یک بار دیگه میکنه. اینها چرا میکنه؟ به خاطر که کرنل پاکستان و پاکستان اینا را رهبری داره. اینا خو خانه‌شان در پاکستان است، اینا خو آزادی ندارن. بگوین با جرأت خانه ما در پاکستان است نیستن. خو یک تعداد خانه‌شان در قطر است، در غرب است، یک تعدادش در پاکستان است. خودشان آمده مثل که قبلا ما در یک کشور دنمارک فامیل مجددی را میدیدیم آزاد میرفتن عروسی میکردن و در روی دخترای افغانستان تیزاب میپاشیدن به خاطر که پاکستان بخشان دستور میداد که کار بکنن، ولی خانم‌ها و دخترای خودشان اینجا لب بحر آب بازی میکردن. از این لحاظ اینها کسایی هستند که مسلمانی واقعی گفتن نمیتونه. اون مجددی به خدای خود جواب خواهد داشت. 40 میلیون انسان به مجددی دعای بد کرد. بنان اگر خدای بالای سر باشه، ما دیدیم سر قبر ملا صاحبان میگفت که 7 نفر دعا کنه خداوند میبخشه. 40 میلیون انسان دعای بد کرد. بامینا هم 40 میلیون دعای بد میکنن. چی جواب خواهد دادن؟ بنان بیاین توبه بکشن، از ملت معذرت بخواین، بتن به صدای ملت. ملت از اینا دیگه چیز نمیخواید. ملت از اینا میخواید که ما را از زندان رها کن. او بزرگترین آرمان یک انسان است، ولی انسان هم مسلمان هستند، هم 40 میلیون انسان گرا گرفتن. نمیفهمم که جامعه جهانی هم اینا 2 سال ملت زجر دادن، جاگوی ملت اینا هم باید باشه. بله ښاغلی صدیقي، لویه جرګه چې زموږ د افغانستان دود او دستور هم دی، د احمدشاه بابا او میرویس نیکه د وختو څخه په افغانستان کې لویې جرګې کله چې ستونزې رامنځته کیږي په لویه جرګه کې حل کیږي. لویه جرګه اړتیا وینئ اوس، نه یوازې چې په هغه جرګه کې چې خلک وایي چې هلته یا راپورونه داسې چې هلته ټول عددین عالمان وي، ځوان قدرونو ته هلته په لویه جرګه کې د ګډون اشتراک اجازه ولري، ښځې یا خویندې اجازه ولري. آیا لویه جرګه د حل لار ګڼئ په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره چې ټول د ټولنې ټول قشر ګډون وکړي هلته؟ زه په دا درست لویه جرګې چې دایر شوی ده که رښتیا ووایم هغوی د خپل د منافعو لپاره لویه جرګه دایر کړې ده، خو د میرویس نیکه چې اولین لویه جرګه یې دایر کړه او د ایران استقلال واخیستو، قیام یې وکړو، هغه تر اوسه میرویس نیکه نه قهرمان شو، نه یو ملي شو، نه مکتب، نه یو هوایي میدان باید دغه په نوم باید چا ونه کړه. په دې چې هر رژیم چې راغی خپل منافع او خپل نوم غوښتو. بنان هر لویه جرګې چې اوس دایریږي هغه د نظام تحت اثر به یې نظام ته به چکچکي وایي. پرون لویه جرګه غنیم دایره کړه، هغه د انتخابات نه مخکې دایره کړه، څومره پیسې مصرف کړې، د خپل د نظام بقا لپاره وکړه، د ملت لپاره ونه کړه. او که دوی لویه جرګه دایري هغه کسان چې لاسونه آلودنی پاک انسانان او د وطن لپاره زوریږي دعوت کی او د هغوی غږ ته احترام وساتي، دغه لویه جرګه منم. او که دوی د خپل ملا صاحبان راغواړي او دلته به ملا صاحبان بیا به فتوا ورکړي چې مکتب بني دا حرام ده، موسیقي حرام ده، خنده حرام ده، لوی غږ اوچتول حرام ده، د ښځو بوټان چې ټک ټک وي دا حرام ده. اوس ښځو ته سپلکې باید والو، دا د ښار ښځه مکتب ته ماموریت چې لاسې باید سپلکې په پښو کې په دې چې هغه بوټان ټک ټک کې سپلکې باید واغوندي. دا څه رقم یو ژوند ده؟ دا کومه لویه جرګه به وي؟ خو همغه لویه جرګه وي چې ښځو باید سپلکې واغوندي. شرم نه ته مونږ چې په دغه حالت دغه خبرې کوو؟ ښځو باید ټک ټک ونه کړي. هغه یو ښځه بیچارهګان دوی ته احترام چې هغه قد ټیټ ده خو په خوب بوټ اغوندي چې قد جګ سي، هغه چې بیچاره هغه بوټان واغوندي چې قد جګ سي، هغه ټک ټک کوي. بس دا حرام ده. راځي داسې وکړو چې دا د ښځو پښه قطع کړو او هغوی ته داسې یو شی جوړ کړو چې هغه تیري کراچۍ چې ټک ټک ونه کړي. بناهن لویه جرګه که دایریږي مشروعیت نه لري. هغه لویه جرګه به چې د وطن ملت ستونزې حل کړي، د ملت ته احترام وساتي، دا بیا منو.
پرون د غني په وخت کې ما لوی جرګه کې چې د حزب یو رهبر دوی اعضا وغوښته ما بایکاټ وکړم دا لوی جرګه غیر مشروع ده او دا ما غږ هم کړی ده ویلم ده همداسې اوس هم وایم بله ښاغلی صدیقي د داسې یو جرګې هرکلی کوئ چې په دې کې دیني عالم هم وي ځوان هم وي یو خور هم وي ان تر یو ځوان ماشومه هم هلته شتون ولري د دې غږ واورېدل سي د دې ستونزو ته د نږدې رسېدګي وکړي د اسلامي امارت د مشر لخوا آیا ستونزې به حل سي ستاسو په فکر ستاسو په نظر په لنډو کې راته ووایاست وخت ډېر کم دی په څو ثانیو کې که چیرې دوی دقسې ملت راوغواړي او صادقانه ته خپل رقیبان وغواړي هغه رقیبان چې خاینین دي هغه کسان چې خاینین دي هغوی رقیب نه دي دښمنان دي په مېړانه ووایه همداسې ډېر دي راوغواړي او د هغوی غږ ته تمکین وکړي بلې نتیجه ورکوي او د نړیوالو ته هم دا لویه جرګه به قانون چې ملت تصمیم ونیسي خو چې داسې نه وي چې مولای صاحبان راجیت شي او دوی تاثیر لاندې راشي چې ولا به ما منډې که که زه کوم خبرې کوم ما به وژنې دا سټاپ کړي او مخکې وایي چې هر شی وایي صادقانه وایي او د خپل د زړه خبرې وکوئ بیا منم او که تاثیر لاندې راشي او هر څوک چکچکې دوی ډېره مننه ښاغلی صدیقي صاحب محترم ډېره مننه ستا د ګډون څخه چې تر دا وخته زموږ سره واست په بحث کې مننه سر درنو لیدونکو ستاسو له منتیا څخه نړۍ مننه